السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې لمونځ د اسلام د ارکانو نه دویم رکن دی او د قیامت په ورځ باندې به اول پوښتنه چې کله کېږي هغه به د لمونځ باره کې کېږي. حدیث کې راځي کله چې د انسان لمونځ صحیح راوځي نو د هغې باقي اعمال به هم صحیح راوځي، خو چې کله د انسان لمونځ غلط راوځي نو د هغې نور اعمال به هم غلط راوځي. لکه څرنګه چې د عبادتونو موسم او د هغې سیزن را روان دی، یو برکتي او د رحمتونو ډکه میاشت را روانه ده، نو مونږ دا عهد کړی دی چې مونږ به لمونځ لفظي ترجمه په روانه او اسانه پښتو باندې خپلو ملګرو ته وړاندې کوو. ډېر داسې ملګري شته دی چې هغې الفاظ د مونځ الفاظ صحیح نه دي او یا یې په ترجمه نه پوهېږي، چې غواړي چې عبادت په خوند باندې پوه شي، عبادت په شان د عبادت وکړي، د عادت په شان نه، نو بیا د لمونځ ترجمه زده که. رمضان المبارک را روان دی، خپلې روجې په لمونځونو او عبادتونو باندې ښایسته کوي او دا یوه موقع ده چې مونږ په الله سبحانه وتعالی باندې خپل ځانونه وبخو. ډېر داسې ورونه شته دی چې د هغې د لمونځ الفاظ غلط دي او یا یې په ترجمه نه پوهېږي، نو هغوی دپاره دا یو غټ فرصت دی چې د دې نه ګټه واخلي او خپل د لمونځ الفاظ صحیح کړي او ترجمې زده کړي، تر څو د عبادت په خوند باندې پوه شي. چې کله انسان د لمونځ په ترجمه باندې نه پوهېږي، هغه انسان ته د لمونځ خوند نه ورکوي، یو بوج وي. چې کله یې په معنا پوه شي، په ترجمې پوه شي، نو بیا یو بل شان خوند دی پکې خپل رمضان د لمونځ په خوږو باندې ښایسته کړئ. دا د لمونځ ترجمه تاسو زموږ د یوټیوب په چینل باندې او دارنګې د فیسبوک په صفحه باندې کتلی شئ. خپل یې زده کړئ، خپلو ماشومانو ته یې ور زده کړئ چې د لمونځ نه خوند واخلئ او د لمونځ او د عبادت په مزو باندې پوه شئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.